د سرداری کونین د عمر ملګری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوب لیدلو او د اغي خوب تعبیر خپل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وستلو یوسف علیہ السلام خوب گوری اے بابا جانا خوب گورم نروس پوگ میول استوری ماتا سجد لگے لار ورتوی لا تقصص رؤیاک ابراہیم علیہ السلام خوب لیدلے بچی توی یا بنی انی ارا فی المنام بچے دخبل خوب پر تعبیر کی شریکی زان سرا انی اذبحک فانظر ماذا ترا عزیزانو مود حضرت امام الانبیاء بی بی امینہ خوب گوری خوب تعبیر دا عبد المطلب سیب سر شریکی ورتوی اے بابا جانا ما خوب لی دلے دے زماد شان یو زنزیر اسبان تروان دے ار چاچ خوب لی دلے بل سر شریکی ابو بکر صدیقم خوب لی دلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا دنیا کی د نبوت اعلان کڑے ندے نبی علیہ السلام بعد ابو بکر صدیق سلام مشور شریکولا یو بل سلبی خپل حالات تبادل کول یو بل سربی مشوری کولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں ہوئی ما یودا سے خوب لی دلے چی مازان سر پٹ ساتلے دے کلبدا خوب خکارا کی عزیزانو دو خوب دخکارا کی دو ٹیم تا انتظار کوئے زوام عشق دیتا نوئی چه د معشوقی په سر باندې مال ته ترجیح ورکې عشق دی تنوي چې د معشوقی په سر باندې منصب ته ترجیح ورکې عشق دی تنوي چې د معشوقی نزان ته نور سو ګرانه نن والله ک تمام دنیا جان کې د دې حدیث مصداق ببل سو ګورینا ما سوا صحابه کرام د جناب رسول الله اغا خوب چه ابو بکر صدیق گوری عزیزانو خوب گورما و ابو بکر صدیق استاد شان قربان شم ستا حالات زندگی سمرا مزیدار دا دری خوب نے اڑان دیو واقعہ بینو یو سری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سان تپ سفر تلے تجارت د پارا کاروبار د پارا یار ور سرشت دینا ابو بکر صدیق ملگرو تویز سودا کو مزان مکی ترسو ما زان چی ترسو عاشق د معشوقین غیر زندگی تیرول گران کار دے منگو تاسی تا نبی علیہ السلام سمر گران دی ما یو بیان کے ویلیو نو یو چا دو کٹے نا موبیلو کو یو حافظ سے مدیر خکل انسان دے وہ یار جیدن دا زمانگا یو مولانا صاحب دے او اگاوی چا دا مولی صاحب کم حدیث بیانی دا خو موضوعی دے چا نبی علیہ السلام وی چی چا حجو کو زمان زہرت ونکو ندی منگ سر جفا اکڑا ماویل الفاظ تا حقیقی سترگو باندے اگورا معنی دا حدیث تا پا حقیقی سترگو اگورا دا یاد ساتھائی گورے تا پوسو شو دا علماء جماہیرونا چھ مکہ مکرم افضل دا و مدینہ منور افضل دا علماء دوڑا لکی گی وڑا لوائی چھ بہتر مکہ مکرم دا بلد لوائی چھ بہتر مدینہ منور دا دا دوارو اتفاق پا دی خبر رازی چھ مکہ مکرمہ دا عبادت
عابدینو د پاره ډیره بهتره ده او مدینه منوره د عاشقانو د پاره ډیره بهتره ده. مدینه منوره عاشقانه زړه غواړي. الله دې مونږ ته د امام مالک رحمت الله علیه هغه مینه را نصیب کړي کوم چې د مدینه منورې سره وا او اتفاق د علماو سره. وای مکه مکرمه بهتره ده خو یاد ساتي کم از مکه باندې می چې آقا مبارک تشریف فرما ده. آغاز مکه د مکی مکرمین پرې دا د عرش نم بهتره ده چې په کم از مکه می معشوق پرته ده. د غز مکه یوازې مکی نه بلکې د الله د عرش نم بهتره ده. دا یو عاشقانه دا د علماء دیوبند دا اغا اولیاء و تشریح او ترجمه دا. یاد ساتھ مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق خوب بیانے خوب تا گورے ما چی تقریروں کو دا تقریر بعینی ہی دا ابو بکر صدیق دا خوب تعبیر دے. دا خوب شہرے سنگ تعبیر دے خوب گورما و ابو بکر صدیقہ سنگ مزیدار خوب بن گورے تو خو اغا سڑے تجارت تلار کار اوبار دی مرگرو سر شریک دے ورطوی زرمینا قرار دے اشارے گمنا زان مکی مکرمی ترسوما چاورتویلی مال دی کم واغستو خراب مال دی دا بتا تا علتا مزدوری نکے وی زمان دی دخد پزاد قسم ہوئی کما تا دسر پتہ لگی دلیوے چه زمان سر پا مال باندی مطمئن کی گینا صرف او صرف د جناب رسول اللہ پا دیدار باندی او پلیدو باندی خوشحالی گی زبای واضح راغلے نوے ماتا مزروی شاب زرکوا ما نظر مال نغواری ما نظر مال تجارت نغواری ما نظر زما جانان غواری ما نظر سغواری جانان غواری زا عرص پرے خود صدیق اکبر یواز راغے آغا صدیق اکبر میں خوب گوری عزیزان اور وی خوب گورما دا اسماننا داسی سپوگمئی ازمکی تراغ للا چه دا مکی مکرمی ٹولت تیار ورسر خدے رنا کڑا. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بچے حج تلاڑو چیرتا بلاڑو نن عزیزانو آغا عشق نشتا آغا درد نشتا. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نہ چاہتا پوسو کو اے ابراہیم بن ادہم کم زید دعا دا قبل دو دے دعا دا قبلی دو سے معلوم دے و ابراہیم بن ادہم کم دے دی بلاڑو درباری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب کی بقدرے دو دروازہ کی بقدرے دو بیت اللہ شریف تبے مخ کو کلب علاس داس کو اید اسمان مالکا اید زمین مالکا اید ابراہیم بن ادہم مالکا اید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالکا زما دعا قبول کا پمخ بے لاس راخ کل چاہتی تپوسو کو کمزے کے دعا قبلی کی ویل پو درشل دا جناب رسول اللہ کے حضور پاک زش کلا حجلا من اکثر پیدوینو اللہ دی استاسی و زمون دا طول قافلہ نصیب کی زب دی عمل بانی بیا عمل کم دی ابراہیم بن ادہم زاجیان بوزم احرامون پتنوی نو دا امام الانبیاء کور سر چکم سرنگ دے داسی نو زو حجاج دی خواہ ادرم دی خواہ درشل دا آقا دا دروازی دا کوروی او دی خواہ مخامخ بیت اللہ شریفی دی زیکی زو ادرم دعا غوارو دا طریقہ دا ابراہیم بن ادہم وا الہ العالمین تا چی دنیا تخکلا ورکڑا دا برکت دا دغی صاحب بیت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
عشق دے دا درد دے اللہ دی زمونگا آگا درد والا سینہ نصیبہ اگرزئی دن قسم دے زمونگا علم زمونگ تقوی سعجیبہ گندہ کے دا نماغا مرگری ترم الحافظ صاحب دے کستا ہوا ہے چی دے حدیث الفاظ او دے حدیث معنی دوارو کی سوچ اکا بے عاشقانہ فتو ورکوا زویم زما خپل فتوا دادا چې یو سړی حج د بیت الله شریف کوي او دیله د آقا صلی الله علیه وسلم د دیار مینا محبت په زړه کې نه زه ورته وایم دا ثابت ټکټ د حج دی پیل دی دا پرچه دی پیل دا پرچه ستا لنډۍ بوچۍ ده دا بی غوبو او بی پوز ناوی دا دا بی سترگو او بی شندو ناوی دا چی دا تور تحجوی دا حج ندے دا حج ندے حج آغا دے چی آغا دا آقا پدا سے صحابو پرنگ باندے عبداللہ ابن عمر حج تا روان دے چی تا روان دے یرونو دا تول دا مکی مکرمی دی خواہ جبل عمر چې ورته تاسو وای جبل عمر باب فهد مخامخ جبل عمر دا د عمر فاروق رضی الله عنه دیار دے کله دے دار توحید چې ورته وای باب فهد تلک دی طرف ته نيز دے شین ششو والا بلډینګ چې جوړ دے دلته کور او دیار د ابو بکر صدیق دے لیکن عبد الرحمن بن ابي بکر بورتلو نا چې حج به وکړو پا طرفم نتلو عبداللہ ابن عمر با پا طرفم نتلو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اوخا باندے سور دے چی حج نا فارغ شو نو چکل اوخا روانے دے نو مکی مکرمہ کی اوخا لگا سستا سستا تللا عبداللہ ابن عمر پہ پڑے واچا ہوئی زخ پلکار کا وجہ چاہ بوت لے غبا بوتلی ستا پا زڑکے دا مدینی عشق نشتا او چه ستا پا زڑکے دا مدینی عشق نشتا پاگی اوخا بانی عبداللہ ابن عمر سورلی نکی دیتا عشق ہوئی زویم دا جانان امینا که دا ابو بکر صدیق نتپو سکا خوب گوری سپوک می راغلا او طول مکور سرا منور شوا مزین شوا دا دا خوب رنبی حصہ دا وی بیا خوب گورما پدے خوب کے خوب دوی محیصہ دادا چی داس پگمی بیا اسمان تلارا بید اسماننا دلتو ددیزے ندارک لارا یسرب طلف تلارا مدینی منوری تلار کلاچ داس پگمی مدینہ منورکی کوزیگی در رب العالمین ففضل باندے ٹولا مدینہ منورہ شوا شوق سر ہوائی لگ ظلم خوشحال کی بیائی ہوائی کہ دا دشمنان دا مدینی پی اس وزیگی بیائی ہوائی منگتا مدینہ منورہ دا صدیق اکبر پستر گو باندے نورم محبوب شلا وی مدینی منورہ کس پوگ مئی کوز شوا طلع البدر علینا دا خود مدینی دا معشومان اشعار دی ابو بکر صدیق خوب کی گور وی داس پوگ مئی مدینی منورہ کی تشریف فرما شوا بیا داس پوگ مئی دا یوستوری سرانا بیا داس پوگمئی دا لسو ستورو سرانا بے داس پوگمئی دا زرگن ستورو سرا واپس مکے ترالا وی گورم پدی خوب کی دریم حصہ دادا عزیزانو وی دریم حصہ گورما چه داس پوگمئی بے پدی خوب کی دا مکی مکرمینا دا زرگونو صحابی زرگونو ستورو سرا بیا دوان شلا مدینی منور تلالا او مدینہ منور کی دار نبوتا کوٹد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ پا مینس کو لو شوا دغس پگمی پا کے دفن شوا دامی خوب گلی دو ویم نا
خوب نه او خوب ما تاسو ته په مخ کې جمعه د چا بیان کړو د عمر رضی الله عنه. ما ویلو چې عمر صاحب وی ما خوب ولیدو چې تک سور چرګ دی او ما په ټونګو باندې وخی، ما په ټونګو باندې څه کوي وخی می. نو خپل بیبي ورته وی اسماء رضی الله عنها او ورته وی چې عجمی کس نه به شهید کیږي. او ما غو چې د مغیره رضی الله عنه داغي غلام ابو لؤلؤ داغي خبيث تلاسا سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه شهید. داغي نوم پیروزت پیروز. تاسم بده باز عقیده کې مبتلا لوگ سوچ کوي وای مالا پیروزه غا میرا کې تاسو پیژنې دینه څه بدی مسله به تاسو ډیر نه پويږي یار. عشق کې تقاضا ده دیرا د تپوسو کا د پیروزه غا مې د دې ایجاد چا کړه دا نوم ورته چا یې خودله دا ایران شیعاګان ورته خودله. کپدې خبره باندې پوښي به به پیروزه کوي دا پیروزه غمه ورته پلاس کاو د دې غمه ګران دي. پیروزه د اگي دشمن د عمر نامه وا شو عمر رضی الله عنه چې د چا د لاس دنیا نه لاړو. دا یاد ساتي ولې تاسو د بعضی زمونږ ورته ساده شیخان په دې شیزونو باندې ډېر دوکه کېږي. دا پیروزه غمه دی او دا پلان کې نوم تم له خیال کاوه غوړي ما جمعه باندې ویلو مال مونږ با د امیر معاویه نوم رضی الله عنه ولی معاویه رضی الله عنه شل کال داس حکومت کړي چې بالکل د عمر فاروق رضی الله عنه هغه شان را ژوند کړي. موږ به کارنامې د امیر معاویه ته ګور رضی الله عنه. نو یو مرګري زوی شو ما ته ویل یاره جی وسما وی په دې هفته کې زوی و شنو ورته سکه د مال معاویه نوم ورته کېده رضی الله عنه. خو خمره کردار تاسو ګورئ باز خلق تاسو له ګوره کې زهر درکې دین ځان ساتي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خوب تعبیر د کم زنه شروع کړي د کم زنه او بیا دا خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کم وخت کې بیانای. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا له تشریف آوری وکړه بدیر اتلو سره د مکی مکرمه فضا بدل شو. خوینو کې تبدیلی نه رااله فضا کې تبدیلی راغلا. الله جل جلاله په دې ذات اقدس با برکت باندې د دنیا تورې تیاری په سپینه رڼا باندې بدلای. صدیق اکبر خوب رښتیا شو لومبي حصہ رښتیا شو. کله چې صدیق اکبر رضی الله عنه دا خوب بیانې دا کم ټیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو دا یو خوب اسمان نا دا نوري الہی اسمکه ته منتقل شو. بیا دا اسمان تزي شب معراج څه شب معراج دوه حصے شوي. دریم حصہ د غار سور او د هجرت واقعه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر تراغه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د دین وړاندې تشریف آوریو کو همدغه میشوا د سفر میشوا ور تراغه ورته وی اے د الله حبیبا اهل مکه والا سره ټول قبایل اتفاق کو استا خلاف منصوبه جوړ شو. الله جل جلاله تا توي مکه پرېدا او مدینه منوره ته هجرت وکا او ځان سره به بوزي سو اے د ځان په ځای به پرېږدي څوک ځان سره به بوزي څوک د ځان په بستر باندې به سملوي څوک او د چا پتون به ځان ته بالښته دا به څوک وي د دواړو کسانو انتخاب کیږي. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغ ورته وی اے د الله حبیبا خپل بستر باندې علی شیر خدا پرېدا خپل صادر ورته ورکا ورته اے علی په دې صادر کې سملا او ځان سره به بوزي سوکا ټول مکه مکرمه ډکدا
خو اے دا اللہ حبیب اللہ وی تبت زما حبیبی و تبزان سر خپل خلیل بوزی ستا خلیل سوگ دے اور توی زما خلیل سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے عزیزانو سرداری کونین میرا آگئے ما خام تیر لگی دلے دا صدیق اکبر توی اے صدیق اکبرہ اے ابا عبداللہ اے دا عبداللہ بلارا اے زمان ملگریا کور کی کنور سوگوی دو کور نے بار کا موتا پٹے او مشور کو راز خوبا ارچاتا نوے کنا دزر راز دیار تموای رحمانا دغا یار بیار لری تابر سوا کی دلتے و نکتداد اوی دا ابی جہل دا کور نسوک راغلی زنان دی سرداری کونین تا اللہ خود لی دی ورطوی کور کے سوکشتا دے بحری کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں اعلان کی زماما شکر اغلا دا کور نسوک بھی بہر دلارشی اسما بنت ابی بکر راغلا عبداللہ بن ابی بکر راغے ورطوی بابا جانا ہر سوگلار اسما مروان شوا عبداللہ مروان شو وڑا عائشم لارا سردار کونین میں ورطوی اے اہل بیتو دا ابو بکر اے اہلی خاندان دا ابو بکر تاثر آشی اللہ دستا سے نہ مشورہ پٹینا واللہ پلار مڈیر لوی سڑے دے تاثر دا سے پلار پغی کی لوبی کڑی دی زب اغا مشورہ چی مالا جبرائیل راوڑے دا زب دا ارچا نہ پٹو ما خود بچو دا ابو بکر صدیق نے نہ پٹو ما الناس دی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک مستر گلام دی دی دا حیات و جنا ورطوی اید اللہ حبیب وایا ورطوی صدیق اکبر جبرائیل علیہ السلام راغے ماتوی زان سر یو یار کو بستر سم لوا او بل یار دی زان سر بوزا ابو بکر جاری سرداری کونین ورطوی ولی جارے ورطوی مات گورا او انتخاب رسول اللہ سر گورا مات گورا او زما انتخاب زبا جارم نا زد دی قابل نیم چه زما انتخاب دا اسمان نکی گی ورطوی او ابو بکر صدیق دا اسمان نا انتخاب شوئے اللہ دی زمان گو استاسی یاری دا خپل رضا اگرزی نن خو یاری دا چل والنا چل والدے قسم باللہ چی چل والدے چل والدے نن چی یار گزار خوڑلے دا یار دلا سے خوڑلے نن چی یار دا تاوان پا سمندر لاہو شوے دا یار دلا سلاہو شوے یاد ساتھ گورا چی چا سرم دوستانہ کوئی دا زرنہ کوئی اللہ تا اغا زرن ندے خوخ چی اغا پا مینہ دا اخلاص رنگ شوے نوی خدای دی زمون زلونا دا یو بل سر پا اخلاص باندے رنگ کی بیا دا رنگ زینا دا بے انتقالی کی دا بچی نے بچی تا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاری زما انتخاب ہوئے آو ستا انتخاب اللہ کرے تبرا سرزی او علی شیر خدا با زما با بستر سمولی سدی خبر کی و نکتدر نکوم علی شیر خدا خودل تپاتی کی گی وزد اخبر خبر بودان دی بوزم بیا غم در تکوم انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاری بچیم ٹول پریشان دی لارا بستے سردار کونین مبارک پہ لاس پو گوا چولو اللہ 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 سمر بختور انسان دے صدیق اکبر
چاچه قرآن چا ملګری ثابتای ما یو رافیزی سره خبر راغلا د ډېر مخ کې تیر شوی خبره ده اول داسې چللې چې د چا یارانه او دوستانه د ځمکې مخلوق داغي تایید کوي او مهر په لګي زما د محبوب معشوقه او زما د محبوب عاشق د صدیق اکبر صداقت او یارانه قرآن تایید کوي ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه د صاحبنا سب مراد دے صاحبنا ابو بکر صدیق مراد دے صدیق اکبر ولی جاری ابا عبداللہ ولی جاری بس دے محبوب مرتسوی ولی جاری بس دے ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما خوب لی دلے دے زما خوب قدری حصو تقسیم دے ولی جاڑے محبوب خوب بیانو ما بیان کا خوب بیان کا ورتوی خوب ملی دلیو تد اسمان نا لازمن پا مکہ باندے دسبوگ مئی پا نور باندے رنا باندے مکی تارا اولی گلی اسمان نا تولا مکہ منور شوا تولا مکہ مزین شوا تولا مکہ اللہ رب العالمین خکلی کڑا اید اللہ حبیبا بے دغس بوگ مئی میں خوب دوئی محیسا گورما دغ یو خوب کی دری حسی دی دوئی محیسا دادا چی بیا اسمان تلارے اید اللہ حبیبا اغا خوب ممرشتیاشو زکا چی تبیا معراج تلارے چیر تلارے نن وقت داسی دور راگے و خدای زما پشانتے زما پشانتی قطعو بتاو اوید پیغمبر معراج کی اختلاف دے سبحان الذی اسرا بعبده پاکی دا اغزات لرا چه بویتلو بندخ پل پشپکی بیت المقدس دا بیت اللہ نا بیت المقدس تا الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا تددی آیات دی الفاظو کم ترجمہ کے زخوی بلا ترجمہ نکوما زخو بے ترجمہ دے آغا حسید معراج دا اسمان سر لگوما چی عبداللہ ابن مسعود لگو لیدا عبداللہ ابن عباس لگو لیدا لنریه من آیاتنا خیو منگتا تا دخپلو نخد قدرتنا لین خیدادا چکل میں آقا بیت المقدس تلارو ٹول پیغمبران لال عزیزانو ٹول پیغمبران اللہ رب العالمین دو روح و دو جسد سر حاضر کل امام الانبیاء تویدویت امامتو کا دا یو نخد اللہ دو قدرت معجزت رسول اللہ بلا نخدا دا چڑم بی اسمان کی یو نبی دویم کی بل نبی دریم کی بل نبی سلورم کی بل نبی پنزم کی بل نبی شپگم کی بل نبی ہر نبی سرا ملاقات کی ہر نبی تدخل امت صفات بیانی نند دی زمانی امتی تگورا وی معراج کی اختلاف دے مولانا سے بھی اختلاف دی تاتا مبارک ہوئی زمون دا اہل سنت والجماعت وربان دی اتفاق دے تکوکا نا اختلاف ہو تو خو اگا خاپے رکھی چتوے نور نشتا عزیزانو بازوی نور دے کم تروی چی نور دے تمام مرغانوی نور دے خاپے رکھوی نور نشتا اے خلقتا سے بد خاپے رکھ منے او کتا سے بد ٹولو مرغانو منے جواب راکے نسوک چی اختلاف ہوئی چی پا معراج کی اختلاف دے نونگے استامی سال دا خاپے رکھ دے تپدی باندی پوئے نہیں تپوست عبداللہ ابن عباس نو کا چپدی آیات تشریح سنگ کڑے دا تپدی باندی دا عبی ابن کعب نہ تپوسو کا چددی آیات تشریح سنگ کڑے دا تددی آیات بارکی دا انس ابن مالک نہ اکا چا انس ابن مالک سنگ تشریح کڑے دا دی وجن عزیزانو سرداری کونین تما صدیق اکبر ہوئے اے دا اللہ حبیبہ ما خوب لی دلے دے چتا اسمان تلاڑے اسمان تلاڑے نو چتوے دی کی اختلاف نے دو ابو بکر صدیق دا دوئی محیصہ دو خوب دے سکرا
پسین دی ورلا وکړه. نو موږ دی وجه نه تاسو ته ویل کې خیال کوي فتنو دور دی. تاسو وایي دا تور غوند کې شربت د ګوړې دی دغه به د چټاکي زهر اچولي تباہ و برباد بدی کی. نو خیال کوي رونو سوال درته کوم خیال کوي په کیلو ټماټرو کې تحقیق کوي د سر له 100 کال وړاندې دین مخربوي